السلام علیکم څنګه ښه تاسو امید ساتم ټیک ټاک په روغ جوړ وي اسماء اخلاص سره مخاطب ده په دغه تمه او دغه هیله سره چې ټول به ټیک ټاک کې راغلی یو مردان ته په مردان کې چې کوم دغه میچ روان دی د زیتاش والا په هغه کې ډېر زیات خوشحالي او ډېر ښه مونږ فیل کوو ځکه چې دا د یوت لپاره دغه چې کوم اکټیویټي کېږي هغه د یوت لپاره کېږي نو مونږ په د ټرایبو حوالې سره نن دلته ناستې زموږ د ټرایبو حوالې سره ټرایبو حوالې سره به د سجاد صاحب سره خبرې کوو مونږ سره میلمه نن سجاد هوتی صاحب دی د دوی سره به خبرې اترې کوو چې دوی په ټرایبو هکله باندې سوی او دلته چې کوم دغه ارګنایز شوی پروګرام دی دې حوالې سره سوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لومبې خو خور جانې تا تم هرکلی وې ما تا سره چې پوره ټیم کم دی ټولو ملګرو ته د ټرایبو چې څومره ټیم راغلی دی هغې ته هرکلی وې ما ته مو میلمه ووینو زه کوربه یم او تاسو زما میلمانې هر کله راشئ او الله دې وکړي چې کومه هڅه تاسو شروع کړې ده او بیا زه دومره خبر شوم چې څنګه زموږ فیسبوک په دې معاشره کې ډېر عام دی هغه رنګ کې تاسو د ټرایبو په نوم باندې چې کوم ایپ دی چې دا زموږ د پاکستان خپله اساسه ده او بیا دا خبره مونږ په ویاړ سره کولی چې د پښتنو اساسه ده خپله نو دغې ته په درانه سترګه باندې ګورو الله دې وکړي چې داسې کامیاب شي څنګه چې فیسبوک خور شو او بل دا دی چې دا هم ما اورېدلی دي چې دا د فیسبوک نه هم زیات فیسیلیټیز لري په مختلف اړخونو باندې نو د دې چې کم تینکر دی کم چې د دې جوړونکی دی د دې کم بانی دی ټولو نه اول خو زه هغه ته خراج تحسین پیش کوم او په دې خوشحاله یم چې په پښتانه ځمکه باندې داسې فکر والا خلک پیدا شو چې هغوی دومره ښکلې سیز جوړ کو او بیا په تیره باندې اسما بیبي ستا او ستا د ټول ټیم چې کم کوششونه کوي د ټرایبو د پرمختګ دپاره د ترقۍ دپاره نو دې ته هم په درنه سترګه ګورو د زیتاش کلاسیک سوپر لیګ د ټول ټیم لخوا زه ستاسو شکریه ادا کوم او د زیتاش برینډ لخوا هم ستاسو ډېر زیات مشکور یو چې تاسو رالی په موږ باندې مو دا وپېژنده او انشاءالله بیا زموږ دا اوس کوشش دی چې خپل پښتونخوا کې موږ دا خور کو او د دې په اهمیت او په افادیت باندې موږ د ولس چې کوم دی دا پوه ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ښایسته خبرې مو کړې ګټورې خبرې مو کړې په اخره کې یوت ته څه پیغام ورکوئ څنګه چې مطلب دغه لوبه کېږي د لوبې حوالې سره یوت ته څه پیغام ورکوئ یوت دا پیغام ورکوم چې دی دې راشي ګراونډونه دې آباد کی او چې کله دی داسې صحتمندانه اکټیویټیز کې برخه اخلي لکه څنګه چې دې وخت کې دا میچ د ځوانانو شروع دی نو د دې به سره ذهني نشونما هم کیږي او جسمانی نشونما به هم کیږي نو چې کله جسمانی نشونما دې سره کیږي او ذهني نشونما هم کیږي نو بیا به د ټرایبو چې کم د تینکرز دي کم زمونږ د مستقبل انجینیران دي کم ډاکټران دي کم ایکسپرټ دي اکټیویسټ دي دا به سیوا کیږي ځکه چې ذهن به دغې کار شروع کوي نو لوبې ډېرې زیاتې ضروري دي او لوبو همیشه دپاره زموږ دپاره سټارز پیدا کړي دي او یو وخت داسې و اسما بیبي چې پاکستان صنعتي لحاظ سره مضبوط نه و پاکستان اټمي لحاظ سره مضبوط نه و خو پاکستان په ټوله دنیا کې پیژندل کېدو صرف په دې وجه باندې چې پاکستان ډېر کم عمر و په 1960 کې چې 1200 کال و پاکستان خو پاکستان په روم کې اولمپکس وګټل او مونږ ګولډ میډل واغسته په هاکي کې بیا په 1968 کې میکسیکو اولمپکس اوس هم پاکستان په ټوله دنیا کې زیات ورلډ کپ د هاکي ګټلي دي بیا که په 1994 کې مونږ وګورو نو په 1994 کې پاکستان په څلورو لوبو کې ورلډ چیمپئن و په کرکټ کې هم چیمپئن په هاکي کې هم چیمپئن په سنوکر کې هم چیمپئن په سکواش کې هم چیمپئن نو غرض مقصد مې دا دی چې هم دا گیمز دي چې پاکستان ته عزت ورکړی دی پاکستان مورال یې بلند کړی دی نو پکار دا دی چې مونږ دنیا په لوبو سره وپېژني څنګه چې دا خاوره بدقسمتۍ نه دا موږ چا بدنام کړو حالان کې داسې نه ده چې په دهشتګردۍ باندې پاکستان یادېده حالان کې داسې نه وه دا یو سازش و خو انشاءالله تعالی د هغې په ضد باندې به هم په داسې دا څنګه چې ټرایبو خپل اکټیویټیز کوي په دې باندې به موږ پاکستان په خلکو پیژنو یا چې زیتاش یا آیډیا ویژنز کم سوچونه دي فکرونه دي د دې ولس د خیر دپاره او د ټولې نړۍ د خیر دپاره نو انشاءالله تعالی داسې کوششونه به کوو چې موږ په دنیا کې په دې نړۍ کې خلکو باندې ځان وپېژني. ډېره مننه خوشحاله اوسئ دا و موږ سره سجاد هوتي صاحب چې دومره ښایسته او ګټورې خبرې وکړې پکار دی چې تاسو هم څه نه څه اکټیویټي وکړئ دا نه چې یو پسې خبرې یا بل پسې د هغې نه فایده تاسو دا واخلئ چې آیا تاسو په خپل ژوند کې خپله اکټیویټي وکړئ او خپل ځان په خپلو پښتنو باندې وپېژنئ. ډېره مننه مو کومه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او ټرایبو ته دوام ورکړئ ټرایبو انسټال کړئ پلی سټور ته لاړ شئ هغې انسټال کړئ په هغې کې آی ډي جوړه کړئ د هغې نه ارننګ به تاسو ته کېږي په هغې کې خپل یو روزګار روان کړئ. ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ.